حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سړی راغی امام صاحب دروازه کې ولاړو کوټ ته تو دی راغی ګستاخان ګورې زمانه کې شته زه تاسو ته یو خبره بل هم کومه دې زمانه کې ډېر ګستاخان دي څوک پیرانو پسې څوک علماو پسې څوک شریعت پسې د بدې ردې او ګډې وډې په دې فیسبوکونه وایي جواب د کنځلو به په کنځلو کې بالکل نه ورکوي دا د حضرت صاحب رحمت الله علیه آداب درته ښیم اگر چې جزاء سیئة سیئة مثلها شته لیکن په کنځلو جواب به په کنځلو نه ورکوي مثبت انداز کې به جواب ورکوي بلکې مو ورکوي جوابونه خپل دین چلوي لګیا اوسې خپل کار کوي سنت ورسوي هر ځای ته د توحید خدمت وکړي هر ځای ته ورسوي تسبیح او ذکر هر ځای ته ورسوي تصوف او طریقت هر ځای ته ورسوي خدمت وکړي د دین پروا مه ساتئ پروا مه ساتئ سپي بغاپي تاسو خپل مدل کوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې مې یو ګستاخ راغی سودونه عجیبه ګستاخ وره امام صاحب ته وایي ما اورېدلي چې ستا پلار وفات شوی دی او یا وی مور دې کونډه ده وی یو کونډه ده وی ما اورېدلي چې ډېره ښکلې ده ګوره اوس پلې کچې ته غورځه ماله به په نکاح رانه کې اوس یو سړی به دا وایي یو سړي ته چې ستا مور ښکلې ده ماله په نکاح رانه کې خو به وایي داسې نو چې یو سړی ډېر هم زوروري او راشي او ما ته وایي یا تا ته وایي چې دا مور به په نکاح رانه کې نو دا خښته به اوچته کې دا مازدیګر به پې ووایي ښه مور ته به مهرباني وکړي ښځې له به طلاق ورکړي او چې عدت تېر شي ما له به په نکاح کړي جواب داسې دی لیکن حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صابر ډېر یا صبر و پکې ورته وایي بچې رورې دا خو زما مسله نه ده زما د مور مسله ده تپوس به تې وکړو که نو که خوښه یې وه نو ډېره ښه ده او که نه وه خوښه نو زه په زور خو نه شم درکول ګستاخ ورته څه وایي وایي ښه ده ورشه تپوس تې وکړه نو چې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپه اوچته کړه او درشل کې دننه کړه دا ګستاخ په ځمکه را پرېوته او ساتې ووته نو چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کرامت کې د چا به نو امام صاحب ته چا وی وایي سړی خو دې مړ کړه دا نقطه واوره وایي ما نه دی وجل وی د ما له سپېړه راکړه نو الله په ما خفه شو نو الله دله سپېړه ورکړه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب دله سپېړه ورکړه هر قسمه خلک شته یو سړی راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ویو تپوس ته نه کوم وی څه تپوس کې وی دا تپوس ته نه کومه چې د انسان دا او د سماته چې دی دا خوږ دی او که دا تریخ دی امام صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي وی چې کله تازه نو خوږ دی او چې کله اوچ شي نو تریخ دی او ورته څه وایه ګستاخه وی تا سکلی دی اوس هم سپکه خبره امام صاحب ورته نه بچې سکلی مې نه دی خو چې کله تازه مچان پې بنګېږي مچ خوږ شي له راځي او چې کله دا وخت واړی بیا پې مچان نه کینی نو معلومي چې خوند یې اړولی دی او سړی فورا وایي وی معافي غواړم حضرت معافي غواړم ما معاف کا ما ګستاخي وکړه خو ما معاف کا وی دا بار زه یو بل ملګري سره په باسو نو هغه وی سفیان ثوري چې دی نو هغه ډېر صابره دی ما ورته وی هغه ډېر صابره دی هغه وی نه امام ابو حنیفه ډېر صابره دی ما وی نه هغه ډېر صابره دی وی نه دی ډېر صابره دی ما ورکه دې معلومات اخلم نو ما صابره ومونتې ما صرف تا صبر امتحان اخیسته نو صبر به کوئ جنگ جګړې به نه کوئ نو ګوره د خدای سپېړه ګوره دا تاسو ته مې عالمانو پسې دین پسې ګیرې پسې پټکي پسې بس پکې نه یو طالب و ملا طالب په لاره روان دی غریب سره غریب چڼې غوندې دی طالب او باران شوی دی باران چې باران شوی طالب خود کتاب په طرف کې دی او ضربو گردان لګیا دی یو جنټلمین په لاره ځي جنټلمین او ښځه ورسره ده او جنټلمین ښه پاکې خشته جامې او کوټ موټه چولی دی او ښځې هم ښه ډول سینګار کړی واده له روان دی باران شوی دی خټې دي طالب چې ته ډن کې خپه کېښوده چې خپه یې کېښوده چې شړق شو هغه اوبه د هغه جنټلمین په ښځه باندې ورتوی شو نو دا سړی لږ یو پوټې اسم لږ بدماشي جنټلمین خو د ښځې په مخ کې خو برید بیا 15 ګزی
چې لاس یې اوچت کړه چې شړق به دا طالب یې په دا مخ او تا خدای بې خو باسه درونچاقې دې جوړې کړي دي ټوپونه وې دا ما له ښځې جامې ټولې خرابې کړې او واده له روان ښه مضبوط یې وواو هغه وی یاره وره ما خو قصدن نه دي کړې زما څه خیال و ما خو په لاره روان وم چپ ګنې بیا دې برابر و غریب غلی شو وی ځه ښځې ته وایي چې کور ته جامې بدلې کړو بیا به راوځي دوی لاړل کور ته اوس طالب روان دی لاړ مخکې روان دی سفر کوي مخ مږي چې دې سنګ کور ته لاړ ښځې جامې بدلولې دا خاوند یې بره چت ته وخت چې بره چت ته وختل خپې وښویده چې ټس شو لاندې را پرېوته سټې ولګېد مردار شو مړ شو ښځې چغې کړې خلک رالل خاوند مړ شو وی بس دې خو مړ شو موږ ته هم غم پېښېږي بچو ته هم دغسې یو طالب یې سپېړه والی دی هله ورشه خدای ته وګورئ معافي ته یې غواړئ غریب ډېر سخت والی دی هغه نه معافي غواړئ دا به سنبالو خو نور غم پېښ نه شي خلک ورپسې ځي طالب وستلی دی داسې بټګرام په بازار یا په بل بازار ورغلی هلته د الوی په دوکان ورغلی الوی ښه سړی و هغه چې به سار الوا پخه کړه اوس خو چای ده اب پخوا به پی و چای مې نه وه نو چې لومبې به څوک راغی نو یو جام پی به یې ورکول خیراتي او الوا به یې ورکوله لومبې پې را طالب ورغی چې طالب دلته راشه طالب جانه کښېنه الوا یې ولې پلیټ ډکه او جام یې ورکوي دا خوره اوس طالب لګیا دی پیو نه ګوډ کوي او الوا نه نوړی اخلي دې کې دا خلک پې ورله چې طالب اوس دغه علي طالب پخړه په خندا شو الوی ورته وایي بچی خاندې ولې ما الوا درکړه ته ما پورې خاندې ما پی درکړل ته ما پورې خاندې وایي نه نه دې پورې نه خاندم تا پورې نه خاندم نو ولې د خندا سره چې دې وخندل هلته وایي د خدای دې خدایه پورې لږ را مخکې شو خندا راله وایي د خدای که څه چل نو یو خوا سپېړې را کوي بل خوا الواګانې را کوي هلته یې ووالو مخ هم سوځي او دلته ښکلې الوا ده پی دي ګرم په ژمي کې په دې یخه یخنۍ کې او دې لګیا دی پیو نه ګوټ کوي او الوا نه ټس وباسي دې کې پې خلک رالل دا طالب جان سړي تا له ټس درکړه سپېړه درکړه ویو وی خو دې مړ کړه وی خدایا ما کوم ځای وجلی دی زه یې ووالمه وی نه داسې د نه دی وجلی خیره دې ورته کړې ده پړو نه پرېوته او مړ شو طالب جان څه وی وی هغه ما له سپېړه را کړه د هغه سپېړه الوا له راورسولم پیو له یې راورسولم او په ما الله خفه شو نو الله هغه له سپېړه ورکړه نو آخرت ته خو یې ورسو نور دې ورته خدای خیر کړي نو الله پورې خندا دین پورې خندا شریعت پورې خندا ګیر پورې خندا سنت پورې خندا پټکی پورې خندا د پیغمبر وارث پورې خندا طریقت پورې خندا پام کوه ګوره ژبه کې به دې چیز جیو شي او که الله سپېړه درکړه قسم په خدای چې د الله سپېړه رحم هم ډېر زیات دی او سپېړه هم ډېره سخته ده نو مهرباني به کوئ موبایل به څه دپاره استعمالوئ خیر دپاره د دې باطل رد پې وکئ د علماء بیانات پې اورئ درسونه واورئ او د باطل مقابله پې وکئ د باطل رد پې وکئ په شایسته الفاظو رد وکئ او غلط پنې استعمالوئ